شیخ مولوي هیبت الله اخونزاده ته د حمید خراساني د شکایت پیغام. حمید خراساني له ملا هیبت الله څخه د پنجشیر والي د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. گران عالی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث ملا هیبت الله اخونزاده صاحب حفظه الله تعالی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عالی قدر امیر المؤمنین، غواړم د امارت اسلامي د یو مجاهد په صفت د دې لیک په واسطه تاسو ته د پنجشیر د ولایت د والي د ظلم، ستم او خیانت، د بیت المال لوټل، ښځو او سپین ته وهلو، سپکاوی کول، د مجاهدینو د حق خلل او بېعدالتي په اړه خبرتیا درکړم. عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د پنجشیر ولس د والي د ظلم او خیانت له کبله په سخته ستونزه کې دي. د پنجشیر مجاهدین او مظلوم ولس غواړي چې د دې ولایت والي د دنده ګوښه شي. که د دې ستونزې ته په وخت سره رسیدګي ونه شي، د خلکو او امارت ترمنځ لویه فاصله رامنځته کیږي او د پنجشیر خلک او مجاهدینو د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ته عدالت غواړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاسو مجاهد عبدالحمید خراسانی ناصر بدلی د پنجشیر د امنیه قمانداني د امنیت امیر. د پنجشیر د امنیه قمانداني د امنیت امیر په توګه د طالبانو ټاکل سوي مقام عبدالحمید خراساني د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه د پنجشیر د والي مولوي قدرت الله د ګوښه کېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي په یوه ویډیویي پیغام کې په ماته ګوډه پښتو پر مولوي قدرت الله د ظلم، خیانت او غلاو تورونه لګولي او ویلي دي چې د پنجشیر خلک د نوموړي له بېعدالتیو تر پوزې رسېدلي دي. خراساني د خپلو ادعاو په اړه کوم سند نه دی وړاندې کړی، خو ویلي دي چې که د پنجشیر والي له دندې ګوښه نه سي، د طالبانو او خلکو ترمنځ واټن به زیات سي. د پنجشیر لپاره د طالبانو والي د خراساني د تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د هغه ویان څه موده مخکې خراساني تورن کړی و چې د خیالي تشکیلاتو په نوم پیسې غواړي او د والي له امرونو سرغړونه کوي. په کابل کې یوې خبري سرچینې تاند ته وویل چې خراساني د حقاني شبکې اړوند دی او په ډیر ګمان دا ویډیو یې د همدې شبکې په امر خپره کړې ده. سرچینه وایي چې د پنجشیر والي د ملا برادر په مشرۍ د کندهار د طالبانو د ډلې اړوند دی. څو ورځې مخکې د طالبانو د حقاني شبکې اړوند مولوي عالم ګل حقاني د پاسپورت ریاست له دندې د ورور د هغې ویډیو په خاطر ګوښه سو چې ادعا کیږي د کابل په یوه هوټل کې د نشې پر مهال نجونې ګډولې او د پاسپورټونو کمیشن کاري یې کوله. د پخواني ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې د طالبانو د ورته اخلاقي قضیو تر 300 پورې اسناد لري. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.